له نن څخه 38 کاله مخکې د 1908 زیږدیز کال د جولای په 8مه نیټه د لوګر ولایت په یو افغانه کورنۍ کې یو ماشوم وزیږید. د کورنۍ مشرانو پرې د شاپور نوم کېښود. هغه مهال هیچا تصور هم نشو کولی چې همدا ماشوم به یوه ورځ د افغانستان د کرکټ د تاریخ له تر ټولو پیژندل شوو او محبوبو څیرو څخه شي او د میلیونونو افغانانو د خوشحالیو او ویاړونو برخه وګرځي. د شاپور ماشومتوب د جګړو او بېوزلۍ په سیوري کې تیر شو. د ناامنۍ له امله یې کورنۍ کوزې پښتونخوا ته کډواله شوه. د پېښور د کډوالو په کیمپونو کې د ژوند له سختیو سره یو ځای له کرکټ سره هم مینه پیدا کړه. د کوڅو له لوبو یې سفر پیل کړ او همدې کوچنیو هیلو دی د نړیوال کرکټ تر لویو ډګرونو ورساوه. د شاپور د استعداد په غوړېدو کې یو له جالبو ټکو څخه دا هم ویل کېږي چې نوموړي په پیل کې هیله درلوده چې د پاکستان لپاره ولوبیږي، مګر کله چې د پاکستان د کرکټ پخواني لوبغاړي اقبال سکندر د افغانستان د نوې رامنځته کېدونکې لوبډلې د کوچنګ یا روزنې مسؤلیت په غاړه واخیست، نوموړی یې وهڅاوه چې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره ازموینه ورکړي. شاپور په 2009 کال کې د افغانستان لپاره نړیوال کرکټ پیل کړ او ډیر ژر د ملي لوبډلې د تیز بالنګ مهمه څیره وګرځېده. د افغانستان د کرکټ د نړیوال پرمختګ، نړیوالو جامونو ته د رسیدو او د نړیوال کرکټ بشپړ غړیتوب ته د لارې هوارولو په سفر کې ارزښتناکه ونډه واخیسته. شاپور ځدراڼ په خپله لوبډله کې یو تیز توپ اچوونکی و، خو د دې ترڅنګ یې د خپل ځانګړي شخصیت له امله د خلکو په زړونو کې ځای موندلی و. دنګ قد، اوږده ښکلي ویښتان، ځواکمن وجود، تیزه منډه او د توپ اچونې پر مهال ځانګړی انداز دی د هر چا لپاره ځانګړی کړی و. شاپور ځدراڼ له 2009 څخه تر 2020 کال پورې د ملي لوبډلې د تیز توپ اچونکي په توګه د پام وړ وخت تیر کړ او بالاخره یې د 2025 کال د جنورۍ په 30مه د 37 کلونو په عمر په رسمي توګه له نړیوال کرکټ څخه خپل تقاعد کېدل د فیسبوک له لارې اعلان کړل. په همدې وختونو کې نوموړی له یوې خطرناکې معافیتي ناروغۍ سره مخ شو. د اوږدې درملنې او سختې مبارزې سره سره یې دې ناروغۍ بدن کمزوری او بالاخره د 2026 کال د جولای په 9مه د خپل زیږون د ورځې څخه یوه ورځ مخکې د 38 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ده مړینې د افغانستان کرکټ او میلیونونه مینوال په ژور غم ډوب کړل. خو شاپور ځدراڼ یوازې د یوه لوبغاړي په توګه نه یادیږي، بلکې د هغه د زړورتیا، احساس، نه ماتېدونکې ارادې او د افغانستان لپاره د قربانیو کیسه به تل ژوندی پاتې کیږي. انا لله و انا الیه